وبركاته. بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات احوال هغه بیانېدو چې د هغه خبرې اترې، د هغه ناسته پاسته، د هغه غم خادي، د هغه مناظرې، د هغه نور داسې کارونه چې ژوند کې راځي دا په څه طریقه باندې وو. او په دغه سلسله کې الحمدلله نن د الله په توفیق سره زموږ 34 بیان او ناسته ده. په آخرني بیان کې د دې خبرې وضاحت شروع شوی، یا دا خبره بیانېده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به مناظره په څه طریقه کوله او د هغه حوار څنګه و. اوس مناظره خو واضح ده چې څه ته وایي، حوار هم موږ وضاحت کړی و چې یعنې د چا سره خبرې اترې کول په دې مقصد چې هغه پوه شي. او دا لازم نه چې دا به د کافر سره وي. کله یو مسلمان چې په یو مسله باندې نه پوهه، هغه ځان پوه کول غواړي، نو بیا هغه د مخامخ کس سره په هغې کې خبرې اترې کوي، که داسې وشي او که دغه وشي او که داسې وشي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په څه طریقه باندې دا مناظره کول او دا حوار خبرې اترې به یې کولې د چا د پوه کولو دپاره. او په دغه سلسله کې الحمدلله موږ ډېرې خبرې او ډېر مثالونه هغه بیان کړي. یو مثال پې دا دی، ګوره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې یو عادت ده چې هغه په اخلاقو کې عاجزه و، په معاملاتو کې د هغه سره معاملات هم ډېر اسان و، سختي به یې نه کوله. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې دا خبره ذکر کړې ده چې الله دې رحم وکړي په هغه بنده باندې چې څه شی اخلي نو په نرمۍ سره، چې څه شی خرڅوي په نرمۍ سره. د مؤمن شان به دی چې دی به په ژوند کې د معاملات د خلکو سره دې کې به اسانتیا کوي، سختي به نه کوي، او په دې سړی خم نه ښکاري، او هره خبره د جرړې نه راوباسي، هرې خبرې پورې تنښتی. کله سړی په یو خبره باندې پوه شي چې او دې کې دا مخامخ سړی غلط دی، بیا هم غلی شي. کله سړي ته پته ولګي چې او دا پلانې شی دی په ما باندې لږ ګران را خرڅوي، زه اوس کار دی شوی دی. کله سړي ته پته وي چې زما په دې خرڅولو کې څه نه څه ماته تاوان دی یا ریټ یې دا نه دی، زه خیر دی. کله یو سړی راشي په ما باندې قرضه ده او خپل دغه زه خیر دی، بیا یې راکړه یا د سره یې راکومه. نو مسلمان دیسي او د هر چا سره یو حساب مه کوه، ما هر سړی را ټینګوه چې هر څوک دې د پوزې نه ځوړند کړی دی. که څه شی خرڅې نو هم داسې حل به یې راغستی، ته به چې پته نشي چل. که څه شی د چا نه الې نو هغه پې پیتي کړي. که د چا سره معاملات راشي نو دومره سختي چې هغه توبه وباسي چې نن نه بعد به ده سره څه معامله نه کوو. د خپلو خپلوانو سره، د بچو سره، د ښځې سره، د ملګرو سره، دا ډېره ښکلې خبره ده، هېڅ خبره نه ده چې په دې دې ځان عادت کړو که نه، هېڅ خبره نه ده، ژوند به ته ډېر اسان شي. او دا درته ووایم چې کله ته د خلکو سره خبرې اسانې کړې او معاملات، رب العالمین تا سره اسانتیا کوي. اوس ما ورته په خپله په مخه دا سوال کوو چې یا الله ما سره حساب کتاب اسان کړه. همیشه زموږ دا سوال دی، خو زه به ستا د مخلوق سره ګرانوم، نو داسې خبره شو. یا الله ما سره اسان که او زه به ګرانوم او زه به سختي راولم، نه ته به اسانتیا راوله، رب العالمین تا باندې اسانتیا راولي. هر چا سره چې د څه معامله راله ګنجایش د اسانتیا پکې، حقه اسانتیا ورکوه. دا د الله بندګان دي، په دوی سختي مه کوه. او ځکه حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې څوک ځمکه والا باندې مهرباني کوي، عرش والا په هغه باندې مهرباني کوي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې یعنی
ما تاسو ته ووایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو یو طریقه دا عادت ده چې هغه اخلاقو کې عجز و یعنی که چا به له دعوت ورکو نو ډېر څه کولو ته ضرورت نه و لکه نن سبا چې چا له دعوت ورکړي الله بیټک داسې کو پلانی شی داسې کو دله به دا پخې او دله به دا پخې ګینې بیا خفه کېږي او دا به ورته وایي ګینې بیا خفه کېږي او داسې به کوې ګینې بیا خفه کېږي نه هغه عاجز انسان که چا کره به ورغی چې هر څه به و بس هغه به وخوړو برکت دعا به ورته وکړه شکریه به یې ادا کړ او بیا به لاړ عجزي په اخلاقو کې عجزي او اسانتیا په معاملاتو کې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وه نو په خبرو کې هم د هغه اسانتیا وه دا خبره مې اصل دې دپاره کوله یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم به چې څوک به خواله راغی او ځان به یې پوه کو نو دی به ډېر په اسانۍ سره پوه کو دا نه چې مشکل الفاظ به یې کتو یا د کوډګرو په شان منترې منترې به یې نه وي نه داسې جوړې مسلې چې لاره پېښې شوي نه دي او که دا داسې شي او که دا داسې شي او که دا داسې شي دا خبره د هغه نه وه چې څوک به راغی ښه په اسانه به یې پوه کړو اسانه ژبه اسانه طریقه ښایسته دلیل به یې ورته وښو یو مثال به ورته هم بیان کو داسې مثال چې هغه به پوهېدو او د هغه مخې ته به و دا د هغه طریقه وه لکه اوس د بعضو مولیانو سره چې کښېني او بعضو علماو سره داسې مشکل الفاظ به شروع کړي چې ته به وایي چې یالله دی ما ته ډکشنري ښیي که دی ما ته ګریمر ښیي که دی ما ته آخر څه شی ښیي د پښتو هغه الفاظو پسې به دی ګرځي لکه ما ته بعضو ملګرو دا نصیحت کړی م د الله دې ول اجر ورکړي بعضو دعاتو او علماو ملګرو چې ستا په دې خبرو کې دا پلانې لفظ چې ته وایې دا د پښتو نه دی او دا په پښتو کې استعمال شوی دا پلانې چې ته وایې دا ټکی اصل د پښتو نه دی او دغه ټکی نو زه ورته وایم ښه نو بیا کوم ټکی چې دا مخامخ خلک استعمالوي هم دغه زه استعمالوم چې دا خلک به پوه شي نو چې داسې جوور ورننوځم په پښتو کې نو زه خو تاسو ته پښتو خو نه راښکاره کوم خپله چې زما له پښتو ښه راځي ها موقع راله دی یو ټکي ته وضاحت کې ته ویلی شي چې یاره پښتو کې ورته دا وایي او دا وایي او دا وایي لکه مثال به واله پیغمبر صلی الله علیه وسلم به حوار خبرې اترې سړی به څنګه پوه کو دې ته ګور یو سړی راغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله او دا حدیث امام مسلم راوړی دی ابو هریره رضی الله عنه وایي یو سړی راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي یا رسول الله ارأیت ان جاء رجل يريد اخذ مالي اذا الله پیغمبر اوس که داسې وشي دې ته حوار وایي یعنې خبرې اترې دي که داسې وشي یو سړی راشي زما نه زما مال په زور رالي ډاکو دی غل دی بدماش دی بدکرداره دی راغی زما نه زما مال په زور رالي نو زه به څه کوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته فلا تعطيه مالک خپل مال به نه ورکړي مال به نه ورکړي نو هغه یا رسول الله ان ارأیت ان قاتلني که اوس را سره جنګ کوي وایي مال مه ورکوه که جنګ کوي وی قاتله جنګ به ورسره ته هم کړي ارأیت ان قتلني اوس که ما مړ کړي جنګ کې خو مرګ هم راځي وی فانت شهید ته شهید شو ارأیت ان قتلته نو که ما مړ کو جنګ کوم خو زه کېدای زه یې مړ کړم وی هو فی النار هغه جهنم کې دی خبره ختمه شوه څومره په اسانۍ پوه کړو څه دي کې داسې مشکل الفاظ یا داسې ګرانې خبرې او چونکې او چوناچې او هېڅ پکې نه یا رسول الله سړی زما نه مال علي مه ورکوه مال دفاع د مال بل حدیث کې راځي دفاع د مال دفاع د بچو د عزت د ښځې د خپل کور په دې چې د دې په دفاع کې چې څوک مړ شي دا سړی څه دی شهید دی ها نو یا رسول الله بیا خو به جنګ کوي چې نه یې ورکو کو جنګ ورسره وکړه ښه نو چې جنګ کوم نو کېدای شي مړ مې کړي نو شهید شوی که نو که زه یې مړ کړم په جهنم کې دی څومره په اسانه طریقې سره یو ناپوهه په دې مسله باندې هغه یې څه کو هغه یې پوه همدغه شان سبحان الله یو کس راغی ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم څنګه دا خلک پوه کوي ابو هریره رضی الله عنه وایي دا د هغه روایت ابو زما پسې یو ملګری راغلی
ډاکټر و پاکستان نه ملاقات ته راغلی نو هغه دا خبره وکړه چې شیعګان یو اعتراض دا کوي روافظ چې ستاسو د اکثر روایتونه د ابو هریره رضی الله عنه را نقل دي او د هغوی د ابو هریره سره نه لیکي نو دا ولې نو د دې جواب ابو هریره رضی الله عنه پخپله کړی دا ستاسو له فایده درکو چا دې تپوس وکړو ابو هریره ته ډېر حدیثونه بیانوي دا نور ملګري د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دومره نه دي بیان کړي نو وی ما چې څومره وخت د پیغمبر سره تیر کړی دومره هغوی هم نه تیر کړی هغوی به مزدورو رتلو بیا به رالو کارونه به پکې تلو بیا به رالو غم خادي به یې کوله بیا به او زه ورته جومات کې پروت وم نو چې جومات کې ورته پروت دی دی به ډېر نه بیانوي حدیثونه لکه موږ سره یو سړی هر درس کې ناستي یو سړی هفته وار راځي په میاشت کې راځي یا هغه چپهیز اونته کې کله ناکله راسي راشي اوس کوم یو به ډېر پوه وایي دا چې په مخه ناستي نو بیا یو سړی اعتراض وکړي وګوره هغه پلانې د ده نه تقوادار دی د ده نه ښه دی او د ده نه غوره دی او دی د هغه نه زیاتې مسلې بیانوي نو دا اعتراض اعتراض نه دی صحیح ده هغه ترې غوره دی خو دی هر درس کې ناست دی هر بیان یې اورېدلی هرې مسلې ته سوچ کړی دی به لازم ډېرې خبرې بیانوي نو دا روایت هم د ابو هریره رضی الله عنه دی وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله یو بانډچي راغی جاءه اعرابي او د بانډچي په دې قصه کې مزه یې ځکه چې د ده مسله یا ډېر عجیبه یا یې په ډېر عجیبې طریقې سره بیانوي بانډچي راغی یا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسود وإني انکرته ای د الله پیغمبره زما یو زوی پیدا شوی دی د خپلې ښځې نه خو هغه تور دی د رنګ نه څه دی تور دی او دا سړی چې دی دا بانډچي سپین سور دی یا غنم رنګی دی او زوی څه دی تور دی وإني انکرته نو دا خبره ما ته ډېره ناشنا ښکاري دا څنګه کېدی شي پلار مور سپین دي او زوی څه دی تور دی پلار مور غنم رنګي دی او زوی تور پیدا شو اوس دې ګوره پوه کول غواړي نو دلته دوه مسلې دي یو دا مخامخ سړی عالم نه دی چې داسې غټ دلایل ورته شروع کړي او دا داسې نه دویم دته د مسلې حکم هم بیانول غواړي چې آیا داسې کېدی شي نو دوه کاره دي مخامخ سړي سره یو خاص انداز دی دی چې عالم نه دی بلکې عالم پرېږده هغه په ښار کې اوسېدلی نه دی بانډچي دی د ښاریانو او د ښار د مجالسو د علماو نه د ناستې پاستې نه خبر هم نه دی نو بل مسله ورته هم واضح کول غواړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته هل لک من ابل اوښان خو به رسره یي که نه هغه وایي نه ګوره دې ته وایي هوښیارتوب او دې ته وایي استاذ او دې ته وایي معلم مثال به له د هغه څه ورکوې چې سره ده سره یي اوس چې پیغمبر ورته ویلی چې تا سره میخې شتي نو د عربو سره میخې کوم ځای کېږي دلته خو کوم زما خوا له یو کس راشي او زه یې په کوم او زه ته هم تا سره چې کور کې اوښان ولاړ نه سره اوښان کوم ځای کېږي ده ته به بیا خبره د غوا کې د میخې به ورته کوې ګډه بیزه به ورته یاد نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته اوښان د سره شتي بیا شتي وی ما الوانها رنګونه یې څه دي وی سره یو خانو کې سپین رنګ واله مي خړو مي داسې سره غونته کې مي لږ تیز خړي او داسې لرې نه داسې سور غونته کې ښکاري وی فهل فيها من اورق اورق پکې شتي اورق هغه اوښ ته ویلی کېږي که نه چې دی داسې هغه خالص تور نه وي هغه تک تور نه د بلکې د خړ رنګ چې لږ زورور کي او یا د خاورو دا رنګ لږ زورور کي د غبار ده چې لرې نه خړ تور غونته کې ښکاري چې نږدې ورشي هغه تک تور نه وي وي اورق پکې شتي وي او شتي باقي سره دي او یو پکې تور رنګی دی فأنا كان ذلك اوس ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم حوار دی ته وایي حوار کې څه یعنې د یو بل نه تپوسونه نو دی پکې د کوم ځای نه راغی ته وایي چې زما اوښان څه دي سره دي نو دا پکې د کوم ځای نه راغی دا تور رنګ والا هغه ورته یا رسول الله لعله نزعه عرق کیدای شي په اصولو کې
ګوره د انسان اصولي او فروعي او حواشي. اصول څه ته وایي؟ پلار د هغه پلار د هغه پلار بره چې څوک دي دا ټول څه دي؟ اصول دي. فروع کوم یو دي؟ زوی د هغه زوی د هغه زوی دا ټول فروع دي، بره ټول اصول دي، بنیاد اصل بنیاد ته. حواشي څه دي؟ دا خوا او شا کې رونه، تره زامن، ماما زامن، کاکا زامن، دا ټول په حواشیو کې راځي. و یا رسول الله کیدای شي په دې اصولو کې د چا د طرف نه ورته دا رنګ راغلی. اوس موږ ته څه پته چې اصول څنګه تېر شوي دي بره، مشران څنګه دي څه پته ده؟ کیدای شي د چا نه ورته دا رنګ راغلی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فلعل ابنک هذا نزعه عرق، نو کیدای شي ستا دې زوی ته هم په اصولو کې د چا نه دا رنګ راغلی. پوه شو سره مطمئن شو، جواب هم میلاو شو، په ښه انداز میلاو شو، په مسله باندې پوه هم شو، زړه مطمئن شو. دا طریقه وه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حوار. اوښان شتي او شتي، څرنګې دی صورت، یعنی حوار کې داسې نه چې ډایرکټ جواب ورکوي، چې پوه کوي. تور پکې شتي او کوم ځای نه راغی، کیدای شي برې نه پکې وي چا طرف نه یو رګ را دغه شوی که نو کیدای شي ستا دې زوی ته هم د بره طرف نه چا دغه راغلی. اوس تا ته څه پته دی چې مشران ټول تک سپین وو؟ اوس که موږ ته څوک دا ووایي چې ستا بره چې څومره مشران تېر شوي دا ټول سره سپین وو یا سپین وو، څوک دا دعوه کولی شي چې او زما هغه وو یا ټول غنم رنګ یو؟ نه، کیدای شي سره سپین ومو، کیدای شي تور پکې هم تېر شوی، کیدای شي غنم رنګی پکې هم تېر شوی. نو بیا دا اثرات به دې بچو کې راښکاره کېږي. په دې کې هغه اثر راښکاره شو. دې حدیث نه ګوره یو غټه فایده راووته، او دا حدیث چې دی امام بخاري امام مسلم راوړی دی. دې حدیث یو غټه مسله دا راووته، ګورئ که د بچي رنګ پلار ته لاړ هم نشي نو بیا به هم د دې بچي نسبت پلار ته کېږي. لکه اوس پلار تور دی او زوی څه دی؟ سپین دی. او دا به څنګه وي؟ څه شی څنګه وي؟ زوی تور دی او پلار سپین دی، دا به څنګه وي؟ نه، مجرد رنګ چې دی، صرف رنګ، په دې باندې څوک دعوه نشي کولی چې دا به د زنا نه پیدا وي. بلکې دا واوره چې مور پلار تک سپینې د پیو په شان او زوی تک توري، یا مور پلار تک توري او زوی تک سپینې، بیا هم دا دعوه نشي کېدی. په رنګونو دعوې نه کېږي په شریعت کې. هغې دپاره بیا نورې خبرې دي که څوک څه ثابتول غواړي، هغه نورې مسلې محض په رنګونو نه. بعض خو شکیان چې په شکل دا له پرېږده رنګ، یاره دا پوز یې مونږ ته نه تلي او دا سر یې مونږ ته نه، نو ته څه مکمل تا ته به تلی؟ بره څومره دنیا تېره شوې ده خو یو ته به پکې تلی کړې. او دا مورې چې ده یو کېدای شي دوی کې چا ته تلی، دی به یوازې داسې یو بس ستا په شان هو به را پیدا کېږي ستا په مرضۍ. پوز یې دلته نه دی تلی او اخلاق یې ما ته نه دي تلي او ویښتې ما ته نه دي تلي او دماغ یې ما ته نه دي تلي. دا خو داسې نه وي. ها کله داسې وشي چې بلکل پلار په شان، او کله داسې وشي چې د پلار په شان نه وي، د مور په شان، او کله ظاهره کې دواړو په شان نه وي. لکه اکثر دا خلک ویم که نه، لکه دی خو نه پلار ته تلی نه مور ته تلی، نو چا ته تلی دی؟ اوس مشرانو کې به چا ته تلی ورسېدی به. دلته ګورې دې سړي هم ګورې په خپله ښځه باندې بدګماني نه ده کړې، نو ده ولې دا خبره کوله؟ یاره که د تعجب نه دا خبره واړی او داسې وایي چې ځان یې پوه کوو، ځان یې پوه کوو. یعنې لازم نه چې یو سړی راشي او دا ووایي چې زما زوی رنګ داسې دی او زما دا دی او د ښځې مې دا دی، یو بل دی په ښځه بدګماني کوي چې دا زیناکاره ده. د سړي خو دا نه دي چې زما ښځه زیناکار، خو لکه یا رسول الله څنګه؟ آیا داسې کېدای شي؟ ځان یې پوه کوو. ښه، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حوار کې یو بله خبره دا وه چې څوک به پوه کوو، دا عقلي دلایل به بیانول. اصل بنیاد دا دی چې کوم دلیل به ښیې؟ نقلي، یعنی قرآن او حدیث کې را نقل شوی. اصل دا دی. عقلي به ورسره هم بیانې د ډېر وضاحت دپاره او د خلکو د پوه کولو دپاره، او خصوصا چې د کافر سره دې خبره وي
اخو ستا هغه دلیل نه مني کوم چې قرآن او حدیث ته بیانې ځکه چې نه ستا قرآن مني نه ستا حدیث مني ده ته بیا کوم دلایل ښیي ده ته بیا عقلي دلایل بیانې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کله یو ملګری پوه کوو په عقلي دلایلو باندې لکه یو کس خواله راغی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا روایت دی انس بن مالک یو کس راغی یا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه یعنی قرآن کې دا خبره ده پیغمبر نه ثابته ده چې کافر به د قیامت په ورځ په ارض محشر باندې داسې نه روان کړی دی ملایکو چې په خپو به رواني بلکې په مخ به رواني خپې به یې برئ مخ به یې کتې او دا ملایک به یې راکاږي نو یا رسول الله څنګه لکه دې ځان پوه کوي دې دا نه چې اعتراض کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته اوس ګوره دلایلو ته أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة كم رب چې دا سړی په دې دوه خپو روان کړی دی دا طاقت ولم الله ورکړی که نه او چې الله دې طاقت لري کړي د ډېرو نه لرې کړی دی پالچ په اټیک وکړي یا بل څه مرض راشي بیا به ګرځېدی شي نشي کم رب چې طاقت د دې ورکړی دی چې دی په دې خپو باندې وګرځي هغه رب دا طاقت نشي ورکولی چې په مخ باندې روان شي ورکولی شي چې ته دلته ایمان لري بیا به دا مني په دې طریقې پوه وګوره که یو سړی چې الله وله طاقت په خپو کې نه چې دی ګرځېدی شي ښکلی مثال به درکړم ما خو ته دا وایي چې را پالج یا بل څه اټیک پرې راشي دا ماشوم چې د ګرځېدو ورځې نه خپې یي ګرځېدی شي بلکې کېناستی هم نه شي خو چې کله الله دله طاقت ورکړي د خپې برابر شي وګرځي نو داسې ماشومان هم پکې هم شته چې رسره ونه ګرځي که نه نشتي پکې داسې پکې هم شته نو کوم رب چې قادر دی په دې چې زما او ستا په دې خپو کې دا طاقت اچولی ما او تا ګرځو هغه رب ولې په دې قادر نه دی چې د کافر او د جهنمي د قیامت په ورځ په دې مخ باندې روان کړي قادر دی ځکه بیا قتاده وی راوي د حدیث بلا وعزت ربنا اولنا زمونږ د رب په عزت مې دې قسم وي چې هغه دا کار کولی شي دلته به داسې یو فایده ذکر کړم که یو سړی دا تپوس وکړي چې دا کافر ولې په دې مخ باندې راښکولی کېږي جهنم ته نو امام ابن حجر رحمه الله د امام بخاري د کتاب په شرح کې دا خبره کړې دي کې حکمت دا دی چې دې کافر الله ته سجده نه ده لګولې دا مخ یې چېرته الله ته په ځمکه نه دی ایښودی سزا ول الله څه ورکړه هم هغه مخ چې د الله ته په ځمکه نه دی ایښودی هم په هغه مخ او تندي باندې دی راښکودو جهنم ته د ذلیله کولو دپاره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بله طریقه څه وه چې چا به ترې تپوس وکړو څه خبره اتره به ورسره کوله ځان به یې پوه کوو نو چې دی په دې جواب ښه پوه شي د دې حکم هغه علت به بیان کړو د حکم علت څه دی زه تاسو پوه کړم لکه اوس یو سړی راغی او ما نه تپوس وکړو چې دا کار حلال دی که حرام دی زه ورته وایم حرام دی څه دی حرام دی علت څه دی چې حرام دی یعنې وجه څه ده نو وجه دا دې سره زړه څه شو مطمئن شو زه داسې ویلی شم چې دا کار حرام دی ځکه چې الله پلاني ځای کې ویلي پیغمبر پلاني ځای کې ویلي زړه کې یو سوال پاتې شو چې دې کې څه علت دی چې دا کار الله حرام کړی دی که نه پاتې شو دا سوال زړه کې اما ته علت بیان کړو چې حرام ولې دی ځکه چې دې راسه لکه اوس یو سړی وایي چې پردي کور ته حدیث کې من راغلی ده چې ته یو کور ته نشي کتی بغیر د اجازت یعنی کور دروازه کولاو د چون پکې دی دې کې ته نشي کتی حرام دی علت څه دی زه تاسو ته چې علت دا دی چې د عورتونو حفاظت وشي د زنانو حفاظت وشي د عزتونو خیال وساتلی دا اوس ګوره هغه مسله واضحه شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د دې دپاره چې دا مخامخ سړی ښه مطمئن شي کله نه کله به دا علت هم بیانو لکه زه به بله مثال درکړم او که د پیغمبر صلی الله علیه وسلم فتاوی دې وکتې کوم ځای کې چې فتوی ورکړي اکثرو کې هغه علت بیانوي لکه سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه یو د حدیث امام ابو داود راوړی دی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چا تپوس وکړو عن اشتراء التمر بالرطب مجلس کې تپوس شو چا تپوس وکړو چې یا رسول الله یو سړی تازه کجورې
د عامو کجورو په مقابله کې خرڅولی شي او که نه. مثال لکه تا سره تمر په عربۍ کې هغه کجورو ته وایي چې وخت پې تېر شوی وچې شوي، او رطب تازه کجورو ته وایي، بلکل تازه. اوس ما سره دي تازه کجورې او تا سره دي زړې کجورې، وخت پې تېر شوی. او چې دا موږ خرڅوو دا په یو بل باندې، ته به ماله دا تازه راکړې او زه به تاله زړې درکړم. 2 کیلو ته راکړه، 2 کیلو به زه درکړم. دا نه دي جایز. نو دې ملګرو تپوس یا رسول الله دې کې څه چل دی، جایز دي؟ نه وي نه دي جایز. ولې؟ نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ایونقص الرطب اذا یبس، دا تازه کجورې چې وچې شي وزن یې کمیږي که نه کمیږي؟ قالو نعم، وی کمیږي. نو ځکه ناروا ده. څنګه یې ګوره ملګري پوه کړو، تازه په زړو نشي خرڅولی. یا رسول الله نو ولې؟ وی دا صحیح ده، 2 کیلو تا تازه ورکړې، دا به 2 کیلو پاتې شي. څو ورځې بعد به 2 کیلو نه کمیږي که نه کمیږي؟ کمیږي به که نه. ګوره دا کمې شوې، د خپل وزن نه را کمې شوې که نه. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ورته وی ځکه. اوس ګوره دا ملګرو ته خو دا پته شته چې تازه کجورې چې وچې شي نو وزن یې څه شي؟ را کم شي. ولې پیغمبر دا خبره وکړه دلته؟ جواب علت بیان کو، سبب د حرمت بیان کو، چې دا کار چې شریعت حرام کړی دی نو د دې د لاسه چې وزن را کمیږي. نور خو دې ملګرو ته پته دی چې تازه کجورې چې وچې شي نو وزن یې څه شي؟ وزن یې کم شي. او بعض ملګري به دا سوچ کوي چې یاره دا مسله څنګه، او موږ اول پرې واورېده او دا کته او دا بره. دا یې د علم خوند چې علم د سره یي که نه، په ډېرو مسلو به پوه وای. ښایسته ژوند او یو رڼا واله ژوند په یو ځای کې به تا ته تیاره نه وي، په اطمینان او په سکون ژوند. دا هله سړي ته میلاویږي چې دته څه میلاو شي؟ دته علم میلاو شي. او ځکه دا غریبانان دي عوامو ته چې وګورو، والله زموږ خواله داسې ده چې خلک راشي چې د هغوی دا مسلې واورو، بس د رب العالمین شکر ادا کړو چې الله ستا شکر دی. او د الله سبحانه وتعالی حمد او ثنا ووایو چې الله به یې دومره خلکو کې دی دا ماله لږ ټک خطا پوه را کړې ده، په دې شکر ادا کړو چې کله د خلکو هغه جهالت ته وګورو او د خلکو هغه کم علمۍ ته او د هغو هغه ژوند ته چې په تورو تیرو کې پروت دي. او د عالم قدر که پیژندل غواړي، د عالم قدر که پیژندل غواړي او د علم، نو وګوره کله چې د عالم د علم په مجلس کې ناسي نو د ده نه ګیر چاپېره څومره خلک وي، دی چې په لار روان یې د خواله خلک راځي، که دی چې ته پروګرام له لاړ شي هلته یې خواله خلک راشي، شیخ صاحب ما ته دا مسله ده، شیخ صاحب ما ته دا مسله، شیخ صاحب ما ته دا مسله، شیخ صاحب که تاسو دا او که تاسو دا او که داسې. په انټرنیټ باندې دنه سوالونه کېږي، په ټلیفون باندې دنه سوالونه کېږي، په لاره کوڅه کې دنه سوال کېږي. دا قدر د علم دی او قدر د علماو دی. نو الله دې موږ ټولو ته علم نافع نصیب کړي. عمر رضی الله عنه وی اسې په دې مثال چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د علت بیانو، وی یو ورځ داسې چلو شو چې حشیشتو یوما، حشیشتو معنا یعنی ما یو ورځ خپلې ښځې ته وکتو نو ځان مې کنټرول نه کړو، فقبلت وانا صائم، نو زما روجه وه ما ښکل کړه، روجه مې وه ښځې ته مې وکتو نو ځان رانه کنټرول نه شو، نو ما هغه ښکل کړه. اسی دلته ته فایده ذکر کړم. ګورئ دا بعض خلک دینداري او تقوا څه ته وایي او بزرګي خصوصا د تصوف نه چې متاثر چې یعنې د شیخ او د عالم او د تقوادار دی د سره شهوت نه لري، دی بلکل هر څه نه جدا دی. دا ته فایده ذکر کړم، د دوی شهوت د دې عامو نه زیات وي. ولې؟ ځکه چې دی په حرامو کې نه استعمالوي. او دا نور چې کېدی شي په بله طریقه استعمالوي، کېدی سره څه چل به کوي، خو دی خو ځان ساتي
نو چې ځان ساتي دی هغه نه زورور دی په شهوت کې. د عمر بن خطاب رضی الله عنه د څوک دی چې شیطان د هغه مخې له نه ورځي او لار بدلوي، نو هغوی بس یو ورځ کور کې ناست وم، ښځه مې ولې روژه مې وه او ځان مې کنټرول نه کړو، ښکل مې کړه. فاتیت النبي صلی الله علیه وسلم، ډایرکټ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا ته راغلم. ګوره اوته چې څه مسله راغله تپوس به کوم. یا رسول الله صنعت اليوم امرا عظیما، ډېر غټ کار رانه شو. څه کار شوی دی؟ قبلت وانا صائم، ښځه مې ښکل کړه او روژه مې وه. اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم څنګه پوه کوي؟ ګوره ها، ارأیت لو تمضمضت بماء وانت صائم، عمره اسی که ته د روژې په حالت کې د خولې ته اوبه ور واچوې او دا خوله پې کنګال کړې، نو څه دې خیال دی؟ هغوی یا رسول الله په دې خو روژه نه ماتېږي. وی ففیما، نو په دې ولې ماتېږي بیا؟ نو تاسو ټول ګوره د اوسه پورې په دې پوه نه یې. ګورئ دې پورې حدیث دی او دا حدیث امام ابو داود راوړی. اوس که څوک چې ما سره ترجمې کتاب پروت دی نو پروت دی ورسره، ترجمه ما تاسو ته ووایي، خو په دې ونه رسېدی چې د اوبو خوله په اوبو کنګالولو د ښځې د ښکلولو سره څه کار دی؟ که نه که نه پوه یې پې، که پوه یې چې بیا پې نه پوه کړو، پوه شوې پې؟ وای نه یو پوه، که نه په دې کې نقصان چې سړی وایي چې نه یم پوه. او که دلته ټول علما راغلي یي نو بیا خو صحیح ده، او که ځان پوه کوئ نو که پوه یې بس بیا ترې مخکې ځو، که نه یې پوه نو چې پوه هم کم پې. او که زه درته دا فایده ذکر کړم تاسو به حیران شئ چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره څنګه ناشنا علم و، ولې به ورسره نه و؟ هغه د الله پیغمبر دی. اوس ګوره ورته اوبه څکل دي، اوبه چې څکې ته چې ګیلاس راولې اوبه څکې، اولنی کار مقدمه چې ورته ویلی کېږي هغه څه ده؟ اوله کې څه کېږي؟ تا چې د اوبه څکلي اوبه خو څکېږي که نه، ګیلاس چې ته ونیسي اولنی کار څه کېږي؟ خولې ته راځي. اول کار څه کېږي؟ که نه ډایرکټ کته ځي دننه، اول څه ته ځي؟ خولې ته. یو سړی چې د ښځې سره کوروالی کوي، ډایرکټ کوروالی خو نه کوي که نه، که نه ډایرکټ کوروالی کوي، اوله کې څه دواعي الجماع ورته وایي، یا چابیانې یا مقدمات، د ښځې سره ګپ شپ یا ښکلول یا څه. اوبو څکلو سره روژه ماتېږي که نه ماتېږي؟ خو کومه مقدمه چې ده هغه سرې چې دی خولې ته اوبه راتله او بیا توکل، هغې سره روژه ماتېږي؟ کوروالي سره روژه ماتېږي که نه ماتېږي؟ خو د کوروالي چې کوم ابتدایي کارونه دي هغې سره روژه نه ماتېږي. او په هغې کې یو کار څه دی؟ ښځه ښکلول. اوس پوه شوئ؟ یعنې د کوم ځای خبره کوم ځای پورې، دا صرف د ترجمو خبرې نه دي چې ما سره کور کې جي ترجمه پرته ده، دې به نظام پوه کول غواړي. اوبه دې راواغستې خولې ته دې واچوي، ناول به خولې ته ځي. اوس په دې روژه نه ماتېږي، خو که دې تېرې کړې روژه ماته شو. یو سړی خپلې کورواله سره ناست دی، ښکلې کړه، دا د کوروالي ابتدا ده، خو مخکې نه ځي، په دې روژه نه ماتېږي. خو صرف دومره ده چې لکه امام نووي رحمه الله نور ډېرو علماو دا خبره لیکلې ده، القبلة فی الصوم لیست محرمه، د روژې په حالت کې خپله بیبي ښکلول دا حرام نه دي، خو هغه چا دپاره نه ده پکار چې څوک ځان قابو کولی نه شي. لکه یو سړی په ځان یقین ساتي نو بیا خو صحیح ده، خو که څوک په ځان یقین نه ساتي بیا نه ده پکار. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم څنګه پوه کړو؟ ګوره او ولې پرې روژه نه ماتېږي؟ علت یې بیان کړو چې دا خو اولنۍ چابي ده، په دې څه کېږي هېڅ هم نه کېږي. لکه سبحان الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژوند نه به کوم مثال بیانو. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وایي دا حدیث امام بخاري امام مسلم راوړی، وایي یوه ښځه پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې راله، وی یا رسول الله ان امي ماتت، زما مور مړه شوې ده، وعليها صوم شهر، په هغې باندې روژې پاتې دي.
یعنی اوس څه وکړم؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ګوره څنګه یې پوه کړې ښه ارأیت لو کان علیها دین اکنت تقضینه که ستا به دې مور باندې قرض وی دا قرض به دې ورکوو که نه؟ نعم لازم به مې ورکوو فدین الله احق بالقضاء نو د الله قرض خو بیا ډېر حقدار دی ته واپس کړي یعنی روجې به نیسي یو سړی مړ شو دا د روجو مسایلو کې ما ذکر کړي د تفصیل نه بیانوم هغه واوري او که څوک پوه یو هغه لا ښه دی چې څوک پوه یو سړی دی بیمار دی نو بیمار ته گنجایش شتي د روجې د پرېښودو که نه شتي داسې بیمار دی چې یعنې روجې پکې نشي نوی او بیا دی ښه شو چې ښه شو نو موقعو ته د قضا میلاو شوه که نه د قضا د راوړو موقعو ته میلاو شوه خو رایې نه وړه ومړ شو اوس د ده طرف نه روجې هم نیوی کېږي او یا کفاره هم ورکړی کېږي ازان له مسله یو سړی بیمار دی بیماری کې مړ شو په داسې شتي نشته ځکه چې عذر وله الله ورکړی یو سړی دی بیمار دی 20 ورځې روجې پرېښودې دي ښه شو 2 ورځې ښه بیا مړ شو څه پېشتي موقعو ته نه ده میلاو شي که نه یې پوه پرې موقعو ته شتي په 2 ورځو کې 20 ورځې روجې نیوی کېږي نه نیوی کېږي الغرض پیغمبر صلی الله علیه وسلم پوه کړی چې یعنې ولې دا روجې ونیسم یعنې دا خو ورته ووایي چې روجې به نیسي او سوال دا پاتې چې ولې نو یې که ستا په مور باندې قرض یې ورکوې به که نه وی او نو دا د الله قرض دی ښه بل مثال پرې وواله نعمان ابن بشیر رضی الله عنهما وی دیم صحابي دی پلار یې صحابي دی او مور یې په صحابیاتو کې ده عمره بنت رواحه د عبدالله ابن رواحه هغه مشهور صحابي چې دی رضی الله عنهم د هغه خور ده وی زما پلار بشیر مال خاص تحفه راکړه هبه د نورو زامنو نه علاوه یې مال راکړه نو وی د مور زما دا وی چې د هغه وخته پورې به زه نه یم راځي چې څو پورې تا پیغمبر په دې باندې ګواه کړی دی داسې دینداره ښځې یې ګوره یعنې چا خواله به ځو پیغمبر خواله به ځو فاخذ ابي بيدي وی زما پلار زه د لاس نه ونیوم وانا یومئذ غلام او زه په هغه ورځ وړوکی ماشوم وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله ورل نعمان وی ورته وی یا رسول الله ان ام هذا د ده مور نه ده بنت رواحه د رواحه لور هغه دا وی چې ته دې زوی له چې دا کومه هبه ورکې تحفه ورکې نو غوره به دی چې ته پې پیغمبر ګواه کړې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی ګوره اوس څنګه پوه کړې حوار خبرې اترې یا بشیر بشیره الک ولد سوى هذا دنه له اوس تا بچي شتي اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خو پته ده چې دا خو ملګری دی خو الځي راځي ناس پاس بچي شتي بشیر ستا زامن شتي نور بچي دې شتي وي شتي اکلهم وهبت له مثل هذا ټول یې دغه شان تحفه ورکړې وي زما پلار وي چې لا نه فلا تشهدني اذا نو بیا ما سره ګواه کې فإني لا أشهد على جور زه خو په ظلم باندې ګواهي نه کوم دا حدیث امام بخاري امام مسلم راوړی یو روایت کې داسې دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته امام مسلم راوړی اکل بنیک قد نحلت مثل ما نحلت النعمان ټولو زامنو له تا داسې تحفه ورکړې ده لکه څنګه چې نعمان له ورکړه وایي چې نه فاشهد على هذا غیري زما نه له بیا بل څوک بې ګواه که نو بیا ورته ووایي ګوره اوس یې پوه کوي ایسرک ان یکونوا الیک فی البر سوا ستا دا خوښه ده که نه چې دا ټول تا سره په ښېګړه کې یو شاني که نه ته غواړې چې دا یو زوی دې ما سره ښه او دا بل دې بدي نه نه وایي زه غواړم چې دا ټول لا سره ښه فلا اذن نو بیا ته څنګه یو له پکې تحفه ورکوې بیا خو به ټول نه یو شان ورکوې ته د دوی د طرف نه ښېګړه د ټولو نه یو شان غواړې بیا به دلته هم کار یو شان کې پوه یې کو په دې مسله باندې علت یې ذکر کو چې ولې نه ده جایز چې یو پلار راولګي او یو زوی له خاص تحفه ورکوي
دا ګوره مسله د تحفې ده، ما دا یو پیر ښه تفصیلي بیان کړی و. سمه بیان کړې تاسو ذهن کې شتي څنګه؟ بارک الله فیک. دا په خرچه کې نه ده، ضرورت په دغه کې نه ده. ضرورت خو چې له چا څومره ضرورت دی دومره به یې ورکوي. په ضرورت کې څوک یو شان نه ورکوي. یو زوی د 20 کالو دی، هغه له 30,000 روپۍ لګي د میاشتې، او یو د یو میاشتې هغه هم 1,000 روپۍ لګي نه. ها دا عدل دلته چې کوم راغلی دا په څه کې دی؟ د ضرورت نه زیات کارونو کې بیا به ټول له یو شان ورکوي. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وه. نور هم په دې کې لکه ډېر مثالونه شته چې هغه به علت بیانو. هسې لکه تادی کې به ته ذکر کړم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو روایت کوي په صحیح بخاري کې دي، انما جعل الاستئذان من اجل البصر. شریعت کې دا مسله ده چې ته ورننوځې نو اول به اجازت لري، چې چا کره ورنوځې نو اول به څه کې اجازت وایي، تر دې چې د پلار مور کوټې ته ننوځي هم به اجازت لري. ولې؟ وایي من اجل البصر، چې د سترګې حفاظت وشي. علت بیان شو. یو روایت کې دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې کله دا امام بخاري راوړی دی، امام مسلم هم راوړی، چې کله خلک ناسي یا 3 کسان ناستي نو 2 دي پکې د یو بل سره په غوږ کې خبرې نه کوي، سپک کار دی. فإن ذلك يحزنه، ولې؟ دا 3 پې خفه کېږي. علت بیان شو چې ولې دا 2 یو بل سره غوږ کې جرګه نشي کولی، بل خفه کېږي. او که نور به مجلس کې ناستي هغه ټول خفه کېږي، شکیان کېږي. او دا د درنو خلکو خوی نه دی. دا بعضو مجلس کې ناستي سړی په ځان شکي چې ګورئ ما کیسې چل دی که څه، دا د درنو خلکو کار نه دی. صفا خبره کوه، که د ملګري سره خبره کیم ښه په زوره یې وکړه، خو دا غوږ کې بنګ بنګ کول یا خاندل یا اشارې کول په بیټک او په مجلس کې، دا هغه ادب نه دی چې موږ ته کوم اسلام ښوولی دی، بلکې دا ادب عامه خبره وکړه، دا ادب د درنو خلکو نه دی. که نه دی ادب د درنو، په دې خلک سپک کاري، دروند پې نه ښکاري. لکه یو روایت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې دا پیشو چې ده، پیشو دا پلیته نه ده، یعنې خوراک جایز نه دی، خو پیشو پلیته هم نه ده، د دې جوټه دا پلیته نه ده. اوس سوال دا دی چې ولې؟ نو په خپله جواب وکړو انها من الطوافین علیکم، دا خو په تاسو باندې ګرځي را ګرځي. څه مطلب دی ګرځي را ګرځي؟ په دې نه پوه چې ګرځي را ګرځي، پښتو کې ګرځي را ګرځي څه ته وایي؟ خواته هم ګرځي را ګرځي، نو په مخه دا ګرځي را ګرځي، هر ځای کې پیشو دی. کله به ستا د کپړو سره ولګي، کله به کور ته دننه راشي، کله به قالین باندې وګرځي. نو که چېرته دا پلیته شي نو بیا مشکله شو که نه؟ مشکله شوه که نه؟ مشکله شوه. نو دلته هغه وجه بیان کړه. ما تاسو سره خبره دې دپاره وکړه چې لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم به علت هغه بیانو. لکه ګوره کله به داسې هم کوو، یو سړی به په یو مسله پوه کوو، د هغې په مقابل کې به ورته بله ذکر کړی که داسې نو بیا به داسې شي، نو دا به هم داسې شي. لکه یو صحیح حدیث کې داسې راځي، امام مسلم راوړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي تاسو کې چې څوک د خپلې ښځې سره کوروالی کوي نو په دې کې صدقه ده، الله دې سړي لم اجر ورکوي او دې ښځې لم ورکوي. صحابه کرامو یا رسول الله عجیبه ده، یعنی یو سړی خپل شهوت پوره کوي، الله به په دې کې اجر ورکوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي که دا سړی د خپل عورت په حرام کې استعمال کړي ګناه به وي؟ هغوی وایي به نو وی چې په حرام کې استعمال کې ګناه ده، نو چې په حلال کې استعمال کې اجر دی. اجر د دې دی چې د ځان کنټرول کړی دی او ځان یې ساتلی دی، د الله د پولو یې خیال ساتلی دی، او دقه ځای کې استعمالوي کوم ځای چې ورته الله حلال کړی دی، نو په دې ته څه میلاویږي؟ اجر. دې ته قیاس العکس ویلی کېږي. یعنې ګوره که داسې کېږي نو بیا ګناه شتي، یا نو چې داسې وشي نو بیا اجر دی. دغه شان پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو بله طریقه دا وه، کله به چا سره محاوره کوله څوک به پوه کوو که نه، نو د حجت قایمولو دپاره به ورته دا ووایي، نو زما طریقې ته پکې نه ګوري،
دا به ښکلې خبره دی. سړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په وکړو که نه چې یاره دا کار داسې کوو دا داسې کوو، نو ما ته نه ګورې ته زه څنګه کوم. دا مخامخ مسلمان سړي دپاره حجت او دلیل دی که نه؟ دلیل نه دی، دلیل دی چې پیغمبر یې کوي. لکه دغه وایي دا عروه رحمه الله او دا حدیث امام احمد راوړی دی، وایي د عثمان بن مذعون رضی الله عنه بیبي هغه راله په عایشه رضی الله عنها پسې او ډېره په بد حال وه. د عثمان رضی الله عنه دا بیبي په څه وه؟ په بد حال. په بد حال یعنې په تادۍ کې راغلې ده او ګډه وډه ده او کپړې داسې مزداري نه دي او بورقه او هغې ورته ما شأنو کې څه چل دی؟ ته خپلو کپړو ولې خیال نه کوې؟ ته د ځان سنبالې ولې نه؟ هغې ورته وایي زوجي یقوم اللیل ویصوم النهار، زما خاوند د شپې تهجد کوي د ورځې روجې نیسي. هغه دنیا له د سره وځي نه، نو د کوم ځای نه به ما له ښه کپړه راشي او ښه دغه به راشي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی عایشه رضی الله عنها ورته ووایي یا رسول الله د عثمان ابن مذعون ښځه راغلی او هغې داسې قصه وکړه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره میلاو شو، بیا بل عثمان جومات ته راغی وی یا عثمان ان الرهبانیة لم تكتب علینا، دا پیری او دا په ګوټونو کې دا ناسته دا ګوره زموږ په شریعت کې نشته. افما لک فی اسوه، زه ستا دپاره نمونه نه یم؟ په الله مې دې قسم وي په تاسو ټولو کې ګوره وي د الله نه زیات زه یېرېږم او زه د الله د پولو ډېر خیال ساتم. ته ما ته نه ګورې؟ ما ته نه ګورې په څه کې؟ دلته مسله د عباداتو ده. زه ورسره دنیا هم کوم، یعنې زه دینداري هم کوم نو زه ورسره دنیا هم کوم. یوازې دا نه ده چې ته د ټوله شپه تهجد کې او د ورځې دې روژه ده، لکه څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم عبدالله بن عمر ته ویلي و چې ستا د ښځې په تا باندې حق دی، ستا د دې بچو په تا حق دی، ستا د دې بدن په تا حق دی. نو دلته هغه ته څه ووایي؟ وایي ما نه یې ته په دې طریقه به هم کله سړی په وکړي ما نه یې ما نه یې مطلب یعنې چې زما چې کومه لار ده دغه لار څه که راونیسه. کله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو بله طریقه کوله، نرمي به یې کوله په حوار کې. نرمي څه ته وایي؟ مرونت، یعنې څه خبره به یې پرېښودم اگر که کولو ته یې ضرورت و، خو دغه ځي کې به یې ونه کړه. ولې به یې ونه کړه؟ فایده ورته دې کې ښکارېده. خو دا ګوره یاد ساتئ دا په هغه شرط کې جایز وي چې حق پکې پټ نه شي. لکه دا نه شي کېدی چې یو سړی حق پټ کړي، چېرې پیغمبر به دا کار کوو، نه حاشا وکله، پیغمبر چې ته حق نه دی پټ کړی، خو یو سړی به یې پوه کوو او یو ځي کې گنجایش د نرمۍ شتي نو بیا به یې نرمي کوله. خو نرمي دې ته نه وایي لکه اوس ته د یو چا سره لګیا د عقیدې مسله ورته بیانوي چې بندګي به خالص د الله کې او دا قبر پرستی نشته. یاره داسې ورته مه وایه چې د قبر پرستی نشته، دا ورته مه وایه. صحیح ده؟ حق یې پټ کړو. دلته به دا خبره لازم کې، خو چې کوم ځای کې ګنجایش شي د فایدې دپاره هلته کله سړی لږه نرمي کولی شي. هېڅ خبره نه ده که ستا یو خبره ونه منلی شي، خو چې ګنجایش پکې یاله او حق پې نه پټېږي. لکه دلیل پې واله ښایسته دلیل د صلح حدیبیه واقعه. سهیل بن عمر راغلی و که نه د قریشو له طرف نه خبره ورته وله. موږ سیرت کې دا واقعه تفصیلا ذکر کړی و. اخره کې خبره دا وشوه چې صلح به ولیکو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی یو کتاب راوړه، یو کاغذ راوړه او زمونږ او ستاسو په منځ کې صلح ولیکه، شرطونه ولیکه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم پاڼه راوغوښته. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم علي بن ابي طالب لیکل کول. ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیکل نه ورکړه، هغه صلح لیکله، شرایط لیکلی کېدو. وی ولیکه بسم الله الرحمن الرحیم. سهیل وی اما الرحمن فوالله ما ادري ما هو. دا رحمان خو موږ د سره پیژنو، ولكن اكتب باسمك اللهم.
نو دیسی ولیکه بسمک اللهم. منگ اللہ پیجن رحمان منگ نه پیجن. مسلمانانو کی غوغا جوڑ شو صحابہ کرامو کی والله لا نكتبها الا بسم الله الرحمن الرحیم. زمون دی بالله قسم او من خو بیدی سری پیغمبر صلی الله علیه وسلم علی ته ویلی ک بسمک اللهم څنګه چې دی ویلی ک دلته گنجائش تي یعنی دی چې رحمان ملک الله خو ویلی کلی شو کنه خیر دې کنه دی گنجائش په کې ویلی کوي دا نرمی لګولی کوي. صلح کې فائدہ ډیره ده. نو د فائدې دپاره داسې نرمي کول چې د هغې گنجایش وي، بعض خپلې خبرې پرېښوده چې د هغې گنجایش او حق پټېده پکې نه وي، دا جایز دي. بیا مخکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولیکه علی رضی الله عنه ته وی هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. ولیکه دا هغه خبرې دي چې په دې باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صلح کړې ده. سهیل ورته وی والله لو كنا نعلم انك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك. که موږ ته منلی چې ته الله پیغمبر یې موږ بیا ته منع کولی هم نه د حرم نه، بیا موږ تا سره جنګ هم نه کوو. زموږ خو دا خبره تا سره روانه په دې کې دی چې موږ ته د الله پیغمبر نه ګڼو. ولكن اكتب محمد بن عبد الله. څنګه چې موږ ته پیژنو هغه ولیکه محمد بن عبد الله. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی والله انی لرسول الله. زما دې په الله قسم چې د الله پیغمبر یم، اگر که تاسو مې دروغجن ګڼئ. خو علی ولیکه محمد بن عبد الله. ګوره حق پټ نه کو وی زه ګوره سیم پیغمبر خو خیر دی دلته محمد بن عبد الله ولیکه صلح کې فائدہ ډیره ده. نو علی رضی الله عنه ته وی امحو رسول الله. دا رسول الله ته کټ کړه. علی رضی الله عنه څه قدر من خلک وی رسول الله زما په لاسونو کې دومره طاقت او زور نشتی چې دا ټکی دې زه کټ کړم رسول الله. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی ما ته وښایه کوم ځای کې تا لیکلي دي؟ هغه وی دا دي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپله وران کړو. دا رسول الله ټکی دی په خپله در کړو او بیا هلته ولیکلی شو هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله صلی الله علیه وسلم. نو کله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخامخ سړي سره نرمي کوله، خپلې خبرې به پرېښودې چې کله به پکې څه و گنجایش و. ولې به داسې کار کوو چې فایده به ډېره وه. دا زموږ دپاره درس دی چې خپله خبره داسې مضبوطه مه رانیسه. که چېرته د پرېښودو گنجایش وي او پرېښودو کې فایده وي او څه وخت بعد به هسې هم ته پته ولګي، نو په هغه ټیم یې پرېږده. پوه شوئ بې که نه؟ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بله طریقه دا وه چې کله به دا ملګري پوه کول او حوار به روان و خبرې اترې مثالونه به یې ډېر بیانول. او د مثال څه فایده وي؟ څنګه واضح شي؟ که داسې مونږ ووایو چې لرې خبره را نږدې کړي، لرې خبره څه کړي؟ را نږدې کړي. ځکه چې وینا چې ده لکه زه اوس تاسو ته وایم چې دا داسې دا داسې دا داسې یو وینا ده، یو مثال دی. که چېرته دا داسې او دا داسې نو خبره ما ستا د عقل ته څه کړه؟ را نږدې کړه. دا طریقه د الله هم ده. الله په قرآن کې مثالونه ذکر کړي که نه دي؟ ذکر کړي. نو بلاغت دې ته وایي، بلاغت او هوښیارتوب چې سړی په خپلو خبرو کې څه استعمالوي؟ مثالونه. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا طریقه وه. او زه هر یو له نظم خو یو مثال دوه پیته پیش کو. ابو سعید الخدری رضی الله عنه وی بعض کسان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله رالو وی یا رسول الله هل نرى ربنا یوم القیامه؟ موږ خپل رب د قیامت په ورځ وینو؟ سوال دی. موږ خپل رب د قیامت په ورځ وینو؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته آه اینه یې وی. اوس چې اینو به نو هسې زړه کې سوال راځي چې دا دومره جنتیان به څنګه را جمع کېږي او دا دومره مخلوق به څنګه را جمع کېږي د الله د لیدو دپاره او په کوم ځای کې به را جمع کېږي. دا خو به یو ټیل جوړي او دا خو به چغې جوړي او دا خو به اخواشه او دې خواشه جوړي. حالانکه حج کې عمره کې موږ لیدلي دي یو څو کسان دي، دا نه چې ټوله دنیا راغلې ده او که د هغه وخت ټوله دنیا رام شي خو د هغه وخت ټوله دنیا ده. زاړه چې کوم مړه دي را روان پاتې خو جنت کې خو ټول جنتیان دي. د آدم علیه السلام نه ور اخرني کس پورې دا ټول به څنګه الله یې وي؟
اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم پوه کوي ګوره هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة ضوء ليس فيها سحاب ماسپښین په دې ټیم کې چې کله تاسو دا نوري نه او وریځ نه نو چاته څه مشکلي په کتو کې خو یې نه هر سړی په خپل ځي کې نوري ني که نه ني څه مشکلي لیدو کې وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ضوء ليس فيها سحاب د څوارلسمې سپومۍ چې یو دغه وریځ نو په کتو کې ننداره کولو کې څه مشکلي قالوا لا هیڅ مشکل دی هر سړی د خپل ځینې نه ورته ما تضارون في رؤية الله يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما څنګه چې ګوره نور او سپومۍ ته به کتو کې او ننداره کولو کې تاسو ته مشکل نه دقه شان به جنتیان په جنت کې د خپلو ځایونو نه د الله دیدن کوي داسې نه چې جنتیان به راجمع شي یو غوغا به جوړ شي شور به جوړ شي په خپل ځای کې به یې ته په جنت کې والله به وي دا حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې نو ګوره دلته د مثال سره خبره واضحه کړه که نه څومره ښکلی مثال یې ورکړو یعنې دا سپومۍ اوس که موږ سپومۍ ته داسې ګورو بې شماره خلک ورته ګوري ته دې خبرې خو چا ته دې پکې و چې سر اخوا که لږ را شاته شه لږ مخکې شه نه ته لږې خپلې نندارې کې هغه خپله ننداره کوي دغه شان په دا جنتیان د الله دیدن کوي دوی ته به پکې څه تکلیف هغه نه میلاویږي ها ملګري پوه کول په دې خبره باندې چې دا مونځ چې دی دا ګناهونه ریجوي او ختموي دا حدیث موږ څو پیرې بیان کړی هم دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګرو ته ویلي که ستاسو کې د چا د کور دروازې مخې ته یو وله بهیږي او دی په دې وله کې 15 پیرې لامبي د ورځې هل یبقى من درنه شی د ده په دې جسم به څه ګندګي پاتې شي نه یا رسول الله چې 15 پیرې لامبي نو د ده په جسم به څه پاتې شي وی فذلك مثل الصلوات الخمس دا مثال د 5 منځونه دي چې څوک هم 15 منځونه ورځ او شپه کې کوي رب العالمین د ګناهونو نه پاکوي بله خبره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا و دا ډېره اهمه مسله ده چې چا سره به مناظره کوله یا حوار یا بس په کومه خبره چې به پوهه نه و ښه صفا به وي په دې پوهه نه پیغمبر ښه څوک پیغمبر وایي زه پوهه نه امتي پرېږده امتي خبره نه کومه پیغمبر به وایي زه په دې مسله پوهه نه یم په هغې دلیل دی عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره روان وم داسې یو پټي طرف ته ورغلي وو د یهودو یو څو کسان تیر شو یهود را روان ده یهود خو مولیان دي دوی سره علم د نصارو په مقابله کې ډېر دی نو دې بعضو ته دنه تپوس وکوي وایي څه تپوس ته وکړي دنه تپوس وکړي چې دا روح څه ته وایي دا سا څه ته وایي نو هغو پسې رالو وایي دا روح څه ته وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلی شو وایي ما ته پته ولګېده عبدالله بن مسعود وایي چې وحي به پرې راځي هیڅ جواب یې ونه کړو چې د کومې ورته پته نشتې په هغې کې جواب ورکوي نه ورکوي وایي چې زه څنګه پاڅېدمه وحي دغه ټیم کې نازله شوه الله وایي ویسألونک عن الروح دوی تا نه تپوس کوي د روح په باره کې ورته وایه د روح په خبره باندې صرف زما رب پوه دی چې د روح څه ته وایي پیغمبر یې هم نه دی پوه کړی بلکې په دې دنیا کې داسې څوک نشتي چې روح وپېژني چې د روح څه ته وایي ولې الله دا خبره پټه ساتلې ده ستاسو عقل څه وایي صرف مشرکانو ته نه ټول مخلوق ته دې ټول مخلوق ته الله دا ښیي چې ستاسو که علم اسمان ته ورسي خو بیا هم کم دی انګریزان کوم ځای ته ورسېدو ډاکټري کوم ځای ته لاړه ساینس او دا قصې مخې ته لاړې خو د اوسه پورې ګوره هغوی ته هم پته نشي چې دا روح آخر څه شی دی ناشنا شی الله پیدا کړی دی ګوره ښه سبحان الله چې دې بدن کې ستا د بدن نه بین نه ځي ستا بدن شین کېږي نه ستا بدن خوځېږي را خوځېږي ته کښېنې پاسې چې دا روح د نه ووته همدغه بدن دا شین شو دا به اوس بین شروع کوي
دا درون شو، دا ګډوډ شو، دا هر څه ختم شو، صرف پس آبادو روح. اوس دا روح څه شی دی؟ الله ته پته ده. ځکه الله هم دقه ایتونو کې مخکې ویلي دي چې تاسو ته علم نه دی درکړی شوی مګر ډېر لږ علم درکړی شوی. یعنې څوک دې معلوم کړي چې دا روح څه ته و. الغرض خبره ما څه کوله؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه شو چې کومه خبره به ورته پته نه وه غلی به شو. زه درته یو قصه بیانوم او دا به اخرنۍ قصه شي. روایت کې راځي صفوان ابن یعلا وایي او د حدیث امام بخاري امام مسلم راوړی دی، وایي زما پلار یعلا هغه دا خبره کوي چې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ناست وهو بالجعرانه او هغه د جعران علاقه کې و، مکې مدینې منځ کې. وعليه جبة یو کس فأتاه رجل یو کس راغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو همدغه جعرانه ده او دې سړي چوغه اچولې ده. وعليه اثر الخلوق او د خوشبو اثرات پې ښکارېدو. بس خوشبویانې داسې چې رنګ پرېږدي او د خلوق هغه خوشبو ته وایي. په هغه ټیم کې به پکې د زعفران دا به پکې استعمالو نو زعفران رنګ پرېږدي. نن سبا هم داسې خوشبو شتي لکه د عرب چې د عود استعمالوي نو د دې هم رنګ یي کله رنګ پرېږدي په کپړو باندې. وی یا رسول الله دا سړی وی ای د الله پیغمبر انی احرمت بعمره ما ګورې د عمرې اراده کړې ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو روان و خو دی وی ما مې حرام اچولی د عمرې اراده مې ده. نو دا عمره به څنګه کوم او څه به پکې کوم او څه ده او اچولي څه دي؟ چوغه ده او خوشبو یې م لګولې. فسکته عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلی شو، هیڅ یې ورته وویل. فانزل الله علی النبي صلی الله علیه وسلم نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې وحی را سټارټ شو. وكان عمر يستره اذا انزل عليه الوحي يظله. د عمر رضی الله عنه دا کارو چې کله به هم د پیغمبر سره و نو هغه به پرې پوهېدو چې اوس وحی راله نو ډایرکټ به په پیغمبر باندې صادر داسې ونیو. هغه به یو ناشنا کیفیت د خلکو نه به پټ کو. یعلا دا وی د صفوان دا پلار راوي دا پلار صحابي و وی زما ارمان دی چې ما دا پیغمبر ولیدی چې د باندې دا وحی څنګه راشي. عمر ورته وی ښه دا دي خو ښه ده اینې وی او وی دا کپړی داسې لږه اوچته کړه. فنظرت الیه ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وکتو. یو روایت کې راځي دا مخ یې تک سور لکه انار چې او خوله به پرې راتله سمه خوله به پرې راتله. له غطیط کغطیط البکر او پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې اواز راوتو لکه د سړي دا ساه چې ګډه وړی شي او په دې پوزه باندې الي لکه سړی کله ودی که نه او دا ساه یې ګډه وړی شي او په دې پوزه دا ساه الي هغه اواز ورته کې راځي که خناری ورته وي که هر څه ورته وي. دغه شان اواز راتو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې سینې نه اواز راخاتو اوس ناشنا کیفیت و په هغه باندې. وی چې کله دا حالات د هغه نه ختم شو وی این السائل عن العمره دغه عمرې باره کې چې تپوس کوه کوم ځای کې دی؟ هغه راغی یا رسول الله وی زه یم وینزع عنک جبتک دا چوغه دې لرې که دا پکې نه ده جایز. واغسل اثر الخلوق الذي بك دا د خوشبو د اثرات چې د بدن لګېدلي دا هم ټول لرې که. واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك عمره کې به هم اقصه کې طواف او صفا مروه کې کوم څه چې ته د حج په دوران کې کې حج کې چې کومه عمره ده هماغه شان عمره یوازې چې کوم ځان له به یې کې. ګوره دلې مخکې جواب ورنه کو، جواب یې کله ورکو چې کله وحي راغی. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وه چې چا سره به یې خبرې اترې وي حوار و که مناظره به و که هر څه به چې د کومې خبرې به ورته پته نه وه هغه به یې نه کوله. دا د امت ته سردار حال دی ښه د امت ته سردار حال دی. او بیا چې د ده په نقش قدم څوک روان دي د هغوی دا حال دی.
دا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پا بیٹک کے و پا مجلس کے با اشیاخ بدر آغا بوڑاگان صحابہ کرام چی پا بدر کی شرک شیو دا با اکثر ناسو بیٹک با دا دویو یو سوال با بکی راگے عمر بن خطاب نا با تپوسو شو آغا با دی بلتوی دے با جواب در کی آغا دے با در کی آغا دے با در کی او مسئلہ با بیا عمر بن خطاب رلارا او آغا بوڑاگان با بکی ناسو چی بدر کی شرک شیوی دی او چی با تا پتا نو صفا بے منگ تا پتا نشتی او نن سبا مولا خو پریدا ذکر مولا دا نوی چی ما تا پتا نشتی خوی مولای ما او خلق بوی چی سنگ مولاو اگر که دا خبر بچ کولی نشی چی خلق دی ہوئی کن بلکہ دی سر عزت دیریگی کله چیم تاسو ویني کنه چې عالم وي چې ما ته پته نشته دی مسلې ښه مضبوطې راونیسه دا عالم ځکه ما نه دا شوه دا کمې چې دی بیانوي د دې ورته پته ده او ځکه سلفو به دا خبره کوله وی کم سړی چې د هرې مسلې جواب ورکوي او چېرته پکې بریک ونه و چېرته یې ونه وي چې ما ته پته نشته یا زه تحقیق کوم دا سړی لیونی دی لکه دا کیدی نشي چې هر سړي سره دی یو سړي سره دی د هر مسلې علم وي نجي دا پتني الله اعلم ما تپتني دا طریقه دا ملائکم وا چې کله الله وتوي وي دغه نمونه تاسو مو وای دا کوم چې آدم علیه السلام وي موږ ته پته نشته لا علم لنا موږ سره علم نشته چې کوم باندې پوه ما ته پته نشته الشيخ العلامه الفقيه ابن باز رحمه الله الشيخ ابن باز مفتي دا دنیا دغه فتاوا کتابونو ما سره ډېر شی پراته دي بعضو ځایونو کې شیخ نه سوال شوی دی جواب ورکړی ما ته پته نشته نو بیا چې کله دا لیکل را جمع شوي دي دا فتاوا نو بیا سوال شوی د هغه چا نه چا چې را جمع کړې ده چې دې ته به کې څه ضرورت خو دا سوال هم به ترې لرې کړی وی که دا سوال به تاسو بلکل د دې فتاوي نه لرې کړی شیخ خو جواب نه دی کړی خو لرې که وی دا شیخ موږ ته ویلو چې کوم ځای کې زه وایم چې ما ته پته نشي دا به کې لیکئ چې د خلکو ته د ابن باز هم پته ولګي چې دی په څومره اوبو کې دی او د سره هم پوره علم نشته دې ته علما ربانیین وایي هغه علما چې الله والی الله نه یېرېږي دا سوچ ورسره نیسي خلک به خلک به څه ووایي لکه ځکه نن ستاسو به مخکې وم چې په دې مسله زه نه پوهېږم تاسو به څه ووایي زما مبارک او څه نقصان به ماله راکړي خو که زه د غلطه مسله بیان کوم د قیامت په ورځ الله ماته ووایي چې تا ولې بیان کړې وه بیا څومره غټ نقصان دی او څومره لویه تباهي ده نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې به د څه پته نه وه نو هغه ته به خاموشه پاتې کېدو په دې به اکتفا وکړو او انشاءالله را روانو نشستونو کې هم دا خبره به مخکې بوځو د مناظراتو ده او د حواراتو ده الله دې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان کړي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.